آیا په افغانستان کې د موقت حکومت په اړه پریکړه شوې؟ ګران اوریدونکو السلام علیکم. د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې له شاوخوا 10 میاشتې راهیسې روانې دي او تر 9 پړاوه رسېدلې، خو له جزئیاتو یې خلک نه دي خبر چې څه روان دي او څه پریکړې شوې. تازه د الجزیره تلویزیون داسې راپور خپور کړی چې له مخې قطر کې د امریکا او طالبانو مذاکراتي ټیمونو په افغانستان کې د 14 میاشتني موقت حکومت په جوړېدو هوکړه کړې ده. الجزیره وایي چې دمګړۍ دواړه خواوې د انتقالي مرحلې په ترڅ کې له افغان حکومت نه د متحده ایالاتو پر ملاتړ بحث کوي، خو څو ساعته وروسته متحده ایالاتو او طالبانو د قطر د دفتر ویان سهیل شاهین په خپله ټویټر پاڼه یاده موضوع رد کړه او لیکلي دي چې کوم خبر د موقت حکومت په اړه په رسنیو کې خپور شوی حقیقت نه لري. دغه راز په راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو کې د ولسمشر غني لومړي مرستیال امرالله صالح ویلي دي چې د دوحې خبرې د طالبانو او امریکایانو سرنوشت معلوموي او د افغانستان په خلکو پورې اړه نه لري. د راپورونو له مخې به په دې روان پړاو کې به د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه هم لاسلیک شي. له هغې وروسته به بین الافغاني خبرې پیلېږي، د حکومت ډول او نور موضوعات به وروسته څېړل کېږي او خبرې به پرې کېږي. په هر حال ګڼ افغانان په هېڅ قیمت موقت حکومت نه غواړي او د افغانستان په تاوان او شر یې بولي. د یادولو ده چې ویل کېږي په 9 پړاو خبرو کې به د طالبانو او امریکایانو ترمنځ هوکړه د پاکستان او روسیې په ضمانت او د نړیوالو ادارو په مخ کې امضا شي. په هر حال تاسو په افغانستان کې د موقت حکومت او په دوحې کې د روانو خبرو په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه مو راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.